قدرمندو کتونکو سلامونه او ډېرې نیکې هیلې مې ومنئ. قدرمندو د کمراټ سیمه ده، ښایسته منظرونه دي، ښکلې پیزاګانې دي او په دغه پیزاګانو کې مې درته د محترم اتل افغان صاحب کلام انتخاب کړی دی. اتل افغان صاحب وایي چې د ګمنامۍ نه به دا ښه وي چې رسوا دې کړمه، د ګمنامۍ نه به دا ښه وي چې رسوا دې کړمه، راشه زما لاسنیوی وکړه چې باچا دې کړمه. زه ځان په خپله د لټون په مرحله کې ساتم، زه ځان په خپله د لټون په مرحله کې ساتم، ګینې ازمیښت را باندې وکړه را پیدا دې کړمه. د تېره شوو مرحلو اوښکې به هېرې کړمه، د تېره شوو مرحلو اوښکې به هېرې کړمه، وخته که اوس دې هم زړه اوسو په خندا دې کړمه. او ژونده ستا دواړه مرحلې د پولیس رات غوندې دي، اوس راته وایه ابتدا که انتها دې کړمه. خدایا شاعر د فوټپاتونو په سر مه کښېنوه، خدایا شاعر د فوټپاتونو په سر مه کښېنوه، د باچایۍ د وړ سړی ومه ګدا دې کړمه. اوس دې هم لاسو کې خنجر د بېلتانه وینمه، دا به دې بدو نه هم بد وي چې په خوله دې کړمه او راکوز به نه شمه واپس دغې سپېرې ځمکې ته، راکوز به نه شمه واپس دغې سپېرې ځمکې ته، که دې وزرې راته راکړې په هوا دې کړمه. ډېره زیاته مننه.